چطور شد که اینقدر تصمیم جدی گرفتین که باید خلاص شوه امروز هر قسمی که باشه؟ دغه کار بالاخره سره کله بشپړیږي او قیراچونه به تر سره کېږي موږ ترېنه ګټه واخلو. امروز تا هر موقع شب که شد ما این مسیر را تکمیل بسازیم و این جریان ترافیک را به این طرف ما اعلام کنیم. باربري یا باروړونکي موټر په دې باندې تیریږي، د هغې لپاره مو کوم معیار په نظر کې نیولی؟ د هم ډېر ده له انسانانو نه موټر ډېر سوي دي. دلته هم ښاروال صاحب کله راغلی د کار نظارت یې کړی دی، تاسو یې لیدلی دي؟ وطن کس مثل مادر است، مثل پدر است، باید خدمتش بیشتر بکنید. کله بالاخره سره د هغه سړک د پخېدو شاهدان اوسېږو، له خیره سره کله به د هغې چارې پیل شي؟ و از نگاه کیفیت انشالله که همه روزه تیمای نظارت کننده همیشه با ما موجود بودند. د خلکو نظر د دې سړک په اړه باندې څنګه دی؟ د اقدس او مقدس ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. یو ځل بیا مو زامن الحق امیني یوې ځانګړې خپرونې ته هرکلی کوم. لکه څنګه چې ګورئ دغه خپرونه مو د هیواد د آبادۍ په برخه کې یوې سترې پروژې ته ځانګړې کړې ده. دا پروژه نو د کابل په زړه کې عملي کیږي. لکه څنګه چې ګورئ زه نن د جوی شیر سیمې ته راغلی یم. دلته د کابل ښاروالۍ له لوري د سړک د پراخېدو چارې ترسره شوې وي او نن دغه ده چې لومړنۍ چارې بشپړې شوي دي او د قیراچونې چارې دغه ده چې نن روانې دي. دا سړک د شاهد شمشیره څخه پیلېږي او تر پل اړتله پورې ادامه پیدا کوي. زموږ ډېری ورونه چې د کابل په ښار کې اوسېږي او ځینې دندې وظیفې لري نو ډېری وخت بیا د دغه سړکونو څخه استفاده کوي. په دې مسیر باندې ډېرې زیاتې سیمې پرتې دي چې تاسې هم شاید د دې مسیر څخه تګ راتګ کړئ. دا لاره له یوه اړخه مهموالی په دې کې ده چې دا ښار ته د کوټې سنګینه او همداشان د دارالامان او د دوغ آباد او د هغه سیمو څخه چې لږ د ښار څخه لرې پرتې دي دا ډېره نږدې لاره ده او زموږ ډېری ورونه چې په ښار کې دندې لري نو بیا د دې لارې څخه استفاده کوي. په تېر کې موږ د دغه ساحې نه او د دغه سړک نه خپرونه درلودله، خو هیله مو همدا وه چې دغه کار زر بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او ډېری هیوادوالو هم پوښتنې کولې چې څه وخت به له خیره سره د دغه سړک د قیراچونې کار شروع شي او دغه ده چې نن له خیره سره د ټولو چارو د سړک د بشپړېدو څخه وروسته دلته نن د قیراچونې چارې پیل شوي دي. لکه څنګه چې ګورئ کاري پرسونل، تخنیکي ټیمونه، دا شان ماشینونه، لوډر او هغه څه چې اړین دي دلته ټول ماشینونه موجود دي او عملاً کار پیل شوی دی. شیبه وړاندې چې زه کله هم راغلم نو د دې پروژې له ځینو کارمندانو سره مې خبرې وکړې. هغوی وایي چې نن به له خیره سره د دغه یو طرف چارې بشپړېږي که هغه د شپې تر ناوخته پورې هم وي. دوی دا پرېکړه کړې ده چې باید دغه یو طرف سړک باید قیراچونه بشپړه شي او بلې برخې ته یې باید یو څو ورځې په تمه اوسېږو چې له خیره سره د هغې کار هم شروع شي. په دغه سړک کې ټول هغه معیارونه او هغه موضوعات چې د یو بشپړ او معیاري سړک لپاره اړین دي دلته موجود دي او تاسې شاید په خپلو سترګو هم لیدلي. خو موږ کله چې دلته د انجینر صاحبانو سره د دې سیمې د اوسېدونکو سره همداشان د پروژې د کارمندانو سره خبرې کوو نو هغوی موږ ته ډېر په جزئیات سره د دغه ټولو موضوعاتو په تړاو باندې ډېر ښایسته او دقیق معلومات راکوي. دلته هر څه څارل کېږي، معیار یې کتل کېږي، هغې څخه وروسته استفاده کېږي. هر مواد چې راځي دلته کتل کېږي او بې له دې چې د یو څه او د یو موادو معیار وکتل شي دلته نه کارول کېږي. دلته زیات ډېر د څار هغه برخه ډېره زیاته قوي ده. یو خو دا ده چې د کار منځ دی او بله خبره دا ده چې دلته د هیوادوالو تګ راتګ هم ډېر زیات دی. ډېری موټر له دې ځای څخه تګ راتګ کوي. زه کوښښ کوم
چې د دغه پروژې له انجینر صاحب سره له انجینر صاحب صفور الرحمن سره چې په تیر کې هم موږ سره د دې پروژې په تړاو باندې خبرې کړې وي کوښښ کوم له هغې سره د دې کار په تړاو باندې دقیقې خبرې وکړو دقیقې پوښتنې ترې وکړو او هغه څه چې اړین دي تاسو ته په انځوریز شکل باندې وړاندې دلته ماشینونه همدا شان کاري پرسونل تخنیکي ټیمونه ټول موجود دي همدا شان رسنۍ هم راغلي دي د رسنیز کوښښ لپاره دغه سړک له یو اړخه وګورو ښار ته ډېر اهمیت ډېر زیات دی ډېری هیوادوال نو په تیر کې چې دلته ستونزې درلودلې هغوی هم په اندېښنه کې وو چې له خیره سره دغه کار به کله بشپړېږي انشاءالله ګټه اخیستنې ته به سپارل کېږي او دغه ده چې انشاءالله ستاسې دغه اندېښنه نور رفع شوه او انشاءالله ستونزه نشته دی سړک پخېږي له خیره سره په راحتۍ به کولی شي چې له دې سړک څخه تګ راتګ وکړي له ما سره انجینر صاحب سیف الرحمن د دې پروژې مسؤل انجینر ولاړ دی لکه څنګه چې ګورئ د دوی کارونه که له پیله تر اوسه وګورو ډېر زیات زحمات یې ویستلي دي لومړیو ورځو چې کله هم دا کار پیلېده موږ له انجینر صاحب سره کتلي وو دلته ډېری تخریبات ترسره شو له هغې څخه وروسته د سړک د جوړېدو لپاره لومړنۍ چارې پیل شو له انجینر صاحب سره به خبرې کوم نور مو په تمه نه پرېږدم انجینر صاحب سلام علیکم خوش آمدید صحت هم ښه دی بخیر باشید مننه خوشحاله اوسئ انجینر صاحب لومړی خو تاسو ته درنو هیوادوالو ته ټولو ته د دې سړک د قیراچونې یا د جوړېدو مبارکی وایم تشکر سلامت بر شما همچنان مبارک باشه به هموطنهای ما مبارک باشه انشالله که ما توانسته باشیم که برای همشهری‌ها برای وطندارای ما خدمت کرده باشیم خیر اوسېږي ستر خدمت دی له پیله تر اوسه پورې چې تاسې کوم کارونه کړي د ستایلو دي هغه معیارونه چې تاسې په نظر کې نیول هر وخت چې تاسې دلته کله هم راتللي د کار ارزیابي مو کوله کار مو کتل هغه معیارونه مو کتل واقعیت هم ډېر معیاري کار ترسره شوی دی انجینر صاحب یو څه دا پروژه وځنډېدله که په هغې راته وغږېږي چې ستونزه څه وه ځکه زموږ ډېری هیوادوالو له موږ نه پوښتنه کوله چې دغه کار به له خیره سره کله بشپړېږي او قیراچونه بیا ترسره کېږي موږ ترېنه ګټه واخلو تشکر سلامت و بخیر باشین قبلا شما قسمت‌های اولی را که ما شروع کرده بودیم خودتان گزارش‌ها از اینجا نشر کردین طبقات اصلی اینا تمام شده است تکمیل شده است یعنی قسمت راست پروژه ما دو بخش داریم یکی راست از چپ است سمت راست الحمدلله کارهایی که شما فعلا مشاهده میکنین بایسیکل رو پیاده رو جوچه اینا کاراشون تکمیل شده است فقط کارهای نهاییشان مانده است فعلا هم در قسمتی که استاده هستیم روی طبقه اوله اسفالت کار کرده روان هستیم و کار جویان داره که انشالله ایرا پلان به است که امروز تا هر موقع شب که شد ما این مسیر تکمیل بسازیم و این جریان ترافیکی را به این طرف ما اعلام کنیم که سمت دوم شباس ما کار سر شروع کنیم. ډېر انجینر صاحب یو ډېر ښایسته نقطې ته مو اشاره وکړله شما گفتین که امروز انشالله که باید خلاص شود و مردم هم انتظار داشتن که زود خلاص شود انشالله چطور شد که اینقدر تصمیم جدی گرفتین که باید خلاص شود امروز هر قسمی که باشه؟ خب ما همیشه در تصمیم‌های خود انشالله قاطع هستیم و مشکلات اساسی بود که ما در یک نقطه بسیار اساس قرار داریم این ساحات بسیار پرازدحام است بیروبار زیاد داره هم آبیرین پیاده است موتر است مشکلات خود بسیار زیاد داره در این قسمت متاسفانه کیبل‌های فایبر نوری بود پایپ‌های آبرسانی بود مثل از این موانع بسیار زیادی ما داشتیم اونا را الحمدلله با وجود مشکلاتاش با اونا را همه را رفع ساختیم برداشتیم و اینجا باز مشکل اساسی همی بود که با تیم‌های نظارت کننده همیشه نظارت میکردن که نظارت کردن الحمدلله تشکری میکنیم ازشان دیگه اما کیفیت باید ما خود ما در نظر بگیریم هیچ وقت زمان کیفیت قربانی سرعت نمیکنیم ډېر انجینر صاحب تاسې د کیفیت خبره وکړله په تیر کې ځینې پروژې ترسره شوې وي کله چې هم هغه پروژې ستونزې پیدا کړي کوم مشکلات پیدا کړي نو بیا ډېری وخت زموږ د هیوادوال هغه خلک چې دلته کار کړی که نور څه نه هغه ښېرا ورته کوي
بدوا ورته کوي چې والا دغه سړي دغه کار ترسره کړی و حد اقل هغه معیار یې په نظر کې نه دی نیولی یا هم نور تهمتونه لګېږي نورې خبرې دي دلته انشاءالله چې ګورو ډېری کارونه ډېر په دقت سره روان دي څه فکر کوئ چې انشاءالله څه رقم چې روان یاستید نتیجه به هم همدا شان وي دقیقا وطن کس مثل مادر است مثل پدر است باید خدمتش بیشتر بکنی و این وطن خود ماست ما میریم در کشورهای خارجی زحمت میکشیم شبانه روزی کار میکنیم در وطن خود باید با همیشه کار کنیم انشالله که با وطن خود باید بیشتر از بیش ما خدمت بکنیم و کار خوبتر کار بکنیم و از نگاه کیفیت انشالله که همه روزه تیمای نظارت کننده همیشه با ما موجود بودن بدون اجازه از اونا ما کدام کاری هم نکردیم همیشه اونا انشالله نظارت کردن و همون کیفیتی را که خودشان میخواستن و در رنج از این شاروالی بود ما مطابق از اون پیش رفتیم ډېر ښه انجینر صاحب کوم ځای کې چې ولاړ یو دا نو ویاله ده کانال په حساب باندې راځي چې د اوبو د تېرېدو لپاره ځای جوړ کړی دی همدا شان دلته پیاده رو دی د بایسکل رو هم موجود دی هاخوا ته هم همدغه شان په نظر کې نیول شوی دی ټول هغه تخنیکي موضوعات چې د یو سړک لپاره پکار دي هغه موجود دي دلته شته دی کله به له خیره سره د هغه سړک د پخېدو شاهدان اوسېږو له خیره سره کله به د هغې چارې پیل شي او له خیره ګډه اخیستن ته به وسپارل شي ما قسمی که شما فعلا اینجا مشاهده میکنین در این قسمت ما داریم جوچه ارزش کم است نظر به مو موقعیتش تو این طرف که است آبرو اینا نداره بایسکل رو داریم پیاده رو داریم مثل از این سمت چپ ما همین جریان نداریم هم جریان ترافیکی همین چیز است باز اون قسمت که است جوچه بزرگتر شده است ابعاد بزرگی داره به خاطر که تمام آبهای کسکو پایین میشه مکمل به اون جوچه است همچنان کانالی داریم که دوی در دوسته در قسمت شاهد شمشیره از اون طرف مکمل به دریای کابل وصل شده است که تمام آبهایی که از دیمزنگ است تا قسمت ولایت است کلش آمده به این قسمت وصل شده است ما این قسمت انشالله نهایت کوشش خودم میکنیم که امشب خلاص کنیم بخیر روی جریان دو ما کار شروع میکنیم و انشالله با زودترین فرصت او هم کارش تکمیل میکنیم په دې سړک کې ګلدانونه هم شته پیادهروونه هم شته دی د ګلدانونو او پیادهروونو کار کله چې سړک بشپړ شي قیراچونه خلاصه شي ګټه اخیستن ته وسپارل شي له هغې وروسته به پیلېږي ښکاره بله دقیقا یعنی قسمت خیر که خلاص شود جریان به سمنه آید ما روی کارهایی که کم مونده است انشالله روی از اونا را انشالله با زودترین فرصت تکمیل میکنیم ډېر ښه دا یو داسې سړک دی چې د کوچنیو موټرو لپاره جوړ شوی دی که چېرته احیانا باربري یا باروړونکي موټر په دې باندې تېرېږي د هغې لپاره مو کوم معیار په نظر کې نیولی چې کله هم دا سړک پرسوده نشي یا څه مشکلات راپېښ نشي دقیقا انشالله که سړک قسم جور شده است که موترهای باربری هم از این عبور کنه انشالله کدام مشکل ایجاد نمیکنه اساسي برخې د دې سړک په هغې کې خبره نشته دی ځکه ډېر کار پې ترسره شو ډېر دقیق کار پې ترسره شو د موانعو خبره مو وکړله چې دلته فایبر نور مشکلات هم و ځکه داسې تخریبات هم دلته ډېر ترسره کړي دي دواړو خواته د سړک ترسره شوي دي دلته چې کوم خلک اوسېږي یا کورونه په تخریب کې تللي دي د دوی همکاري در سره وه یا نه وه دوی خوشحال دي دې سړک نه اوس که نه راضي بریښي خب طبعا که مردم از آبادی وطن خوشحال میشه و از یک طرف دیگه کسایی که خانه‌هاشون در نقشه رفتن در موقعیت سړک بودن جای خوشی هم نبود خب همکاری مردم بود تا قسمتی همکاری داشتن تا قسمتی بعضی کسا همکاری هم نمی‌کردن خب بازم پروژه زمانی شروع شد خوبی‌های خود بدی‌های خود داره مشکلات‌ها هم بیشتر مشکلات‌های خود داره ان شاءالله همش برداشته شده سال همگی راضی است آبرین راضی است مردم راضی است ان شاءالله تیمای نظارت کننده همگی ان شاءالله که راضی است ډېر ښه ښاروال صاحب په دې وروستیو کې نو ټولو پروژو څارنه کوي لیدنه کوي نظارت کوي خپل عزیز کاري شاهد ته ښاروال صاحب دلته هم ښاروال صاحب کله راغلی د کار نظارت یې کړی دی تاسو یې لیدلی دي دقیقا ما خود ما ندیدیم اما تیمایی که ما در ساحه داریم شاروال صاحب مسیرش از این قسمت هست همیشه از این مسیر رد میشه موین صاحب همیشه از ساحه را نظارت میکنن دیگر رسمی تا هنوز در ساحه ما نامدن کاري ټیمونه مو څنګه دي کاري ټیمونه مو وړتیا د دې لري چې معیار صحیح په نظر کې ونیولی شي ځکه دا یو اساسي پروژه ده دقیقا معیار خو یک چیز اساسی است که باید در نظر گرفته شود و انشالله که در نظر گرفته شده است ډیره مننه فقط انجینر صاحب محترم ستاسې یو وروستی پیغام اورو وروستۍ خبرې به مو څه وي هېوادوالو ته چې اوس ما ورته وګوري هغه ورونو ته چې د هېواده بهر دي هغوی هم د دغه ډول پروژو ډېر په انتظار دي چې انشاءالله بشپړې شي ګټه اخیستنې ته وسپارل شي ځکه هر سړی د دې وطن سره مینه لري او هیڅکله هم د دوی د زړه نه دغه مینه نه شکېږي
هغه هیوادوال چې د هیواد بهر دی او د هیواد په داخل کې دي هغوی ته به مو وروستی پیغام څه وي؟ پیام ما برای هموطنانی که در خارج هستند، همی که حمایت میکنن، همی که تشویق میکنن، به صفحات مجازی تشویق میکنن، ازشون تشکری میکنم. و پیامم به مردمایی که داخل از کشور است، همین کسایی که آبرین هستند، کسایی که در اینجا زندگی میکنن، فقط زمانی که کار جریان دارد با ما همکار باشند که نه خدای ناخواسته اونا با مشکل بخورن و نه ما با مشکل. هرچی که اونا با ما همکاری بکنن سرعت کار ما زیادتر میشه و ما خوبتر میتونیم کار بکنیم. ان شاء الله چې ټول هیوادوال له تاسو سره همکار دي. مونږ هم دغه چې خپله دنده مو وظیفه مو څه وي ان شاء الله چې تر خپله هدف کوښښ کوو چې هغه ترسره کړو او ټول هیوادوال له دغسې آبادۍ د ترسره کېدو نه ډېر خوشحاله دي. پلازمینه ده کابل ده او باید ورته خدمت وکړو. څومره چې خدمت وکړو بیا هم کمه ده. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب، خدای تعالی مو په کارونو کې برکت واچوه. له تاسې هم ډېره مننه، ستاسې له کاري ټیم نه هم ډېره زیاته مننه چې دغه ډول پروژې دلته عملي کوئ او معیارونه په نظر کې نیسئ او د هیواد په آبادۍ کې ستر خدمت کوئ. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. الله مو آباد لره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، انجینر صاحب خبرې تاسې واورېدلې په دقیق موضوعاتو باندې چې موږ غوښتل پرې وغږېدلو. هغه پوښتنې چې زموږ په ذهن کې موجودې وي او ځینو هیوادوالو درلودلې، کوښښ مو دا وکړو چې دغه پوښتنو ته د انجینر صاحب له خولې ځواب ورکړو. که وګورئ د دې پروژې کار څه موده وړاندې شروع شوی او ستونزې او مشکلات د دې سړک په وړاندې موجود وو. دا نه ده چې دلته ستونزې او مشکلات موجود نه وو. سړک ډېر زیات کوچنی و. د سړک د لویېدلو لپاره، د پراخېدلو لپاره ډېرې هڅې وشوې. د سړک دواړو خواو ته تخریبات ترسره شو. هغه موانع چې د سړک په وړاندې موجود وي له منځه لاړلې او د سړک په غاړه کې چې کوم شرکتونو فایبر نوري همداشان د برېښنا شرکت هم ځینې پایې دلته موجود دي، هغه هم لرې شوې او مناسب ځای ته انتقال شوې. دلته ډېر زیات تخریبات ترسره شوي دي. له هغې څخه وروسته د سړک د جوړېدو لپاره لومړنۍ چارې پیل شوي دي. که تاسې وګورئ دلته د کابل په ښار کې چې کله هم ګرځئ راګرځئ او هغه ورځې چې باراني وي نو د اوبو د زیاتوالي له امله زموږ ډېری هیوادوال نشي کولی چې په سړکونو کې په راحته باندې تګ راتګ وکړي. ستونزې مشکلات ډېر زیات وو، خو له نیکه مرغه چې دغه دی دلته د دغه اوبو لپاره یا د باراني د اوبو لپاره ډېر منظم کانال جوړ شوی دی. همداشان د بایسکل رو، موټر رو، پیاده رو، هغه څه چې د یو سړک لپاره اړین دي په بشپړ ډول په نظر کې نیول شوي دي او کارونه ډېر په اساسي شکل باندې روان دي. که وګورئ دا د ښار منځ دی او همدغه سړک دی چې د کابل زړه له نورو ساحو سره د کابل وصلوي. که وګورئ دارالامان په همدې لاره دی. نورې برخې هم ډېرې زیاتې موجودې دي. که چېرته په دې لاره باندې مسیر کې کوټه سنګي ته هم په همدې لاره باندې ځي. زموږ هغه وروڼه چې غواړي لاړ شي نو دغه ساحه او دغه سړک په همدې لحاظ باندې ډېر زیات مهمه او اړینه هم و چې معیارونه په نظر کې پرې ونیول شي. درنو لیدونکو، موږ کوښښ کوو چې د دې سیمې له خلکو سره هم د دې سړک په تړاو باندې خبرې اترې وکړو. یو څو انځورونه د همدې پروژې ګورئ، بېرته راګرځو. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې ګورئ د قیر اچونې لپاره دغه سړک تقریبا چې آماده دی. دغه برخه لا هم قیر پرې نه دی اچول شوی. که وړاندې وګورئ کار عملا جریان لري او زموږ هغه وروڼه چې په تخنیکي برخه کې د دې سړک کار کوي هغوی عملا لګیا دي. انجینر صاحبان هم ډېر زیات مصروف دي. زه کوښښ کوم چې دغه وروڼو سره چې یو شیبه استراحت کوي له دوی سره یو څو خبرې اترې وکړم. دوی هم په دې پروژه کې کار کوي، دوی هم په دې آبادۍ کې سهم دي، ونډه لري او له دوی څخه هم باید د دې د کار په تړاو باندې پوښتنې وکړو. همداشان د دوی هغه احساسات
د دې پروژې په تړاو باندې راوخله. السلام علیکم. وعلیکم روزانه جوړې تازه تکړه په خیر شپې ورځ ښه ده، ژوند په خیر تېرېږي. څه وشول چې چا خبر ده موږ کارګرو احوال اخلي سره کوم. زمونږ خو وظیفه همداسې ده، زمونږ دنده همداسې ده چې راشو ستاسې احوال راواخلو او لیدونکو ته یې وړاندې کړو چې دلته زمونږ هغه ورونه چې کار کوي د دوی حال څنګه دی، د دوی کار څنګه روان دی، څنګه یاستې، له کار نه راضي یاستې که نه؟ الله هم کامیابه لره، شکر ده الحمدلله له کاره راضي یو. یو مړی حلاله روزي پیدا کوو، خپل اولادو ته وړو او شکر ده د الله احسان ده. ډېر ښه. د کوم ولایت یې کاکا؟ د میدان وردګ ولایت یم. د میدان وردګو ولایت یې. دلته اتاق لري که کور هم دلته دی؟ نه همدلته کور مې همدلته ده. دلته د کور دی. او مخکې د هم په پروژو کې کار کړی دی که نه د اول ځل دی؟ یاره په پروژه کې خو مې همدغه یو 2 میاشتې به کېږي چې په د پروژه کې کار کوم. نور په هم د دولت کې مې کار وظیفه وه ښه ښه. او فعلاً دلته پروژه کې لګې مصروف؟ فعلاً دلته پروژه کې مصروف یو، دلته کار باندې. د کار په تړاو که راته ووایې څنګه کارونه مو څنګه روان دي؟ ډېر مهم سړک دی او ډېره حیاتي پروژه ده، کارونه مو څنګه روان دي؟ شکر ده الحمدلله. اوس خو کار دغه سرحد ته را رسېدلی ده چې یو الله قیر د درګاه ته راچوو او دغه استر د قیر مو پیاچولی ده، کار روان ده په مخ باندې. څه احساس لري چې دغه ډول پروژو کې ته هم ونډه لرې، د هېواد په آبادۍ کې تاسې هم دغه ده چې یو قدم اخلئ، یو تیږه په تیږه باندې ږدئ، دا هم ډېره لویه خبره ده. احساس دې څنګه ده؟ احساس مې ښه احساس ده چې همدغسې پروژې پیدا شي او ساختماني کارونه وي، دغه کارونه وي چې مسلمانان پکې مصروف وي، خپل یو مړی روزي خپل اولادو ته حلاله پیدا کړي. بالکل بالکل. دا جای د افتخار ده چې هر یو خپل اولاد ته یا خپل دغه ته حلاله روزي را پیدا کړي او راوړي. مخکې په دې لاره باندې تله راغلی، دلته کله راغلی وي؟ یاره همدلته زه اوسېږم، همدا پاس ساحه کې کور ده. څومره وخت کېږي دې ساحه کې اوسېږي تقریبا؟ یعنې داسې فکر وکړه چې د ظاهر له دورې نه دلته یو. ظاهرشاه له وخت نه؟ او د ظاهرشاه له وخت نه دلته په ځای کې. کاکا تا سره بیا ډېرې قیسې وي نو؟ بس خامخا داسې د دې سیمې په تړاو کې راته وایي پخوا څنګه و او اوس څنګه ده؟ پخوا د کار له لحاظه، د ساحې د پراختیا له لحاظه، سړک له لحاظه، د خلکو لږ سړک لږ وړکی و، خو په هغه وخت کې ازدحامونه هم کم وو، همغونه دغه و چې همغه شی ته جوړ کړي وو. همغه وخت لپاره صحیح و، دغه وخت لپاره صحیح و. اوس خو ازدحام ډېر ده، له انسانانو نه موټر ډېر شوي دي. علت یې څه شي ده ستا په نظر باندې؟ بس علت یې پیشرفت کې ده. خدای دې نور هم پیشرفت کې لري، خدای دې نور هم ورکړي هر یو مسلمان ته چې آرام او آسوده اولادونو سره ژوند تیر کړي او دغه وکړي او آرامي دغسې آرامي. څه وایي چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، قیرې واچول شي، د دې سیمې په هغه نما کې په لیدو کې؟ والله نما یې دغه هر څه برابرېږي. مخکې دغه لږ ګډ وډ و دا ساحه، اوس اچھا خبره ده، الله مهرباني ده، دا ساحه هم را جوړه شوله، دا پارک هم جوړ څه، نو ډېره ښکلې ساحه ده، ښکلې هوا هم لري، ښکلې هوا پکې چلیږي د ساحه کې، پراخه شوه، پراخه هم ده او ګزارګاه ده، د هوا ځای ده. نو بیا نو ډېری سیمې هم د کابل چې دي په دې سړک باندې پرتې دي، کوټه سنګي دی، وا خواته پسې ادامه ورکړه. ټوله مې خواته میدان پسې لالندر، د پاکو ګلباغ ټول په همدې لاره پرتې دي. ګڼه ګوڼه هم په همدې خاطر باندې زیاته وه. ګڼه ګوڼه زیاته ده. تاسې دلته اوسېږئ، ته وایې چې ظاهرشاه له وخت نه دلته یم، دې خلکو سره به تاسې اشنایي لرئ، چا سره به رفت و آمد لرئ، ناسته ولاړه به ورسره لري. د دې خلکو نظر د دې سړک په اړه باندې څنګه، خوشحاله دي که نه دي؟ ټول خوشحاله دي. په بسازۍ باندې داسې سړی نشته چې خوشحاله نه وي. په آرامۍ او په سکونات باندې داسې څوک نشته چې نه وي خوشحاله. اوس آرامي ده، سکونات ده، څوک چا سره کار نه لري، د غلو غدود ورک شوي دي بعضې پوه شوې، له دغو نه ښه دي، سره بېغمه دي، چې آبادي مو شي نور هم انشاءالله ښه کېږي. تر خدای خو مهربانه ده، امید لرو خدای ته بدون له شکه انشاءالله چې وطن مو آرامه ده، کارونه روان دي، له خیره سره نور به هم ښه شي. خدای مهربانه ده. موږ هم دغه ارمان لرو چې وطن آرامه شي. الله دې له خیره سره چې خیر هم پکې آرامه به شي له خیره سره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. چای ما چې درته راکته کړو، دلته نږدې یخ شی چې راوړو. ډېره مننه، تشکر بیادر، زنده باشئ. درنو لیدونکو، کاکا خبرې تاسې واورېدلې، واقعا ډېر ښایسته خبرې وکړلې. دوی نه دلته اوسېږي، د هر څه په تړاو باندې بشپړ معلومات لري. شاید له هغه خلکو څخه
چې اکثره وخت په دې لارو باندې ځي راځي له هغوی څخه دوی ته معلومات د دې سیمې په تړاو باندې ډېر سړک پراخه شوی ده انشاءالله چې قیر اچونه هم شروع ده نږدې راتلونکي کې به له خیره سره ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي 2 ورځې وروسته له خیره سره چې دا بل د دومې برخې د دې سړک هم قیر اچونه پیلېږي او له هغې څخه وروسته به د داخل د ګلدانګ د سړکونو همداشان د پیاده روونو کار به شروع کېږي او له د لایټینګ مسله ده موضوعات ډېر پاتې دي خو یو څه چې ډېر زیات مهم دی چې دغه سړک له خیره قیر پې اچول کېږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي د تګ راتګ له لحاظه د ګڼې ګوڼې له لحاظه انشاءالله چې ستونزه حلېږي درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي دا نو د هېواد د آبادۍ په برخه کې یوه پروژه وه او په دې باندې مو ځانګړې خپرونه درته چمتو کړې وه هیله ده چې ستاسې هغه تنده یې ماته کړې وي او په دې هیله چې خپرونه مو تر پایه کتلې وي تر بلې هغې چې زامن الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مال شه